السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو او ډېر زیات د قدر وړ معززو دوستانو په خیر راغلی. په ننني درس کې زه تاسو ته ښایم چې موږ تاسو کله چې کیپا پرچیز کړو د هغې نه وروسته هغې ته موږ تاسو څه ډول لګین کیدلی شو. اکسټینشن هغه مې درته وښودله چې موږ تاسو اکسټینشن چې ډاونلوډ کړو هم سیلر امپ او هم کیپا دواړه نو دلته موږ تاسو ته ښایي. نو د هغې نه وروسته موږ تاسو بیا دوی باندې څه ډول تحلیل کوو. مثلا کیپا موږ ته کوم کوم شیان راښایي او سیلر امپ نو دې باندې موږ تاسو پوه شو چې کیپا چې دا موږ تاسو ته ډیټا په ګرافیکي شکل باندې ښایي د ګراف په شکل سره. سیلر امپ چې دا هغه بیا موږ تاسو ته ډیټا په لیکلي فیګر بڼه باندې ښایي. مثلا موږ ته ښایي چې څومره سیلران په دې کې موجود دي او دغه پروډکټ بیس سیلرینګ کې څومره دی او همچنان څو باندې که موږ وخوړه څومره ګټه موږ ته کوي. نو دا ټول کلکولیشن موږ تاسو ته سیلر امپ کوي. لکه عینا چې موږ تاسو بی ای کلکولیټر استفاده کړلو فری نو همغه ټول کارونه دغه هم موږ تاسو ته کوي. زه اوس عملا راځم دغه د کیپا هغه ته ول داخلیږم. زه کیپا ټول ته kipa.com به تاسو ولیکئ په سرچ بار کې. کله مو چې دغه ولیکلو دا به انټر کړو موږ تاسو نو موږ تاسو دغه ډول یو صفحه راخلاصیږي د کیپا. نو موږ تاسو خو مخکې له مخکې پلان پرچیز کړی دی صحیح ده. اخیستي مو ده که اخیستي مو نوي اخلو نو رجسټر باندې به کلیک کوو. رجسټر دغلته دی نو دلته موږ تاسو کولی شو تر څو خپل ټول معلومات درته ورکړو خپل ایمیل هم دلته ورکړو او رجسټر یې کړو. که چېرته موږ تاسو هر څه اکاونټ لرو هر څه مو اخیستي دي مخکې نو کولی شو دلته یوزر نیم خپل ولیکو او دغې برخه کې موږ تاسو خپل شی ولیکو پاسورډ ولیکو. نو ما دا دواړه ولیکل راځم لاګین باندې کلیک کوم ډایرکټ موږ تاسو لاګین شولو. صحیح شوله دومره سخته خبره نه ده. او بله راځو سیلر امپ ته څه ډول سیلر امپ مثلا دلته به تاسو ورته ولیکئ سیلر امپ کې به ورته ولیکئ سیلر امپ. نو دغه باندې به موږ تاسو کلیک وکړو. د لومړی یو کوم سایټ چې ده دغه یو دی چې د سیلرام.com دې باندې موږ تاسو کلیک کوو. راسن وړي مو د سیلرام صفحې ته. کله چې داخل شولو نو موږ تاسو کولی شو لاګین شو صحیح ده. اوس موږ تاسو ته د سیلر امپ صفحه چې کومه ده موږ تاسو یو اکسټینشن ډاونلوډ کړو دلته دې باندې هم کلیک کولی شو. کلیک ور باندې کوو او داخلیږو او یا هم د سایټ له لارې هم داخلیږو. صحیح شوله. نو کومه طریقه هم چې تاسو ته اسانه وي د همغې طریقې له لارې کولی شئ تر څو خپل سیلر امپ ته چې مخکې مو پرچیز کړی دی هغې ته داخل شئ صحیح ده. زه مثلا دلته هم کولی شم تر څو کلیک وکړم او اکاونټ ته لاګین شم. یو څه صبر ورته کوو تر څو د سیلر امپ صفحه موږ ته راښکاره شي. دوستانو دلته موږ تاسو ګورو دغه د سیلر امپ کوم انټرفیس چې دی دا موږ تاسو ته راښکاره شولو. که غواړو تر څو لومړی واخلو اوس یې واخلو فری ټرایل باندې کلیک کوو. اووه ورځې موږ تاسو ته دوی فری دغه پلان راکوي. دلته تاسو وګورئ نو مثلا یو دغه پلان دی ګیټینګ سټارټډ انول دا کلنی پلان دی. بیلډ انولي 14.3 میاشتنی ډالر مصرف موږ تاسو باندې راځي. او مثلا که چېرته انولي واخلو دغه ټلیفون کې هم کار کوي او همچنان اکسټینشن هم کار کوي او همچنان موږ تاسو تر 0 پورې د میاشتې په دې باندې سرچینګ کولی شو او 14 ورځې موږ تاسو ته فری ټرایل هم راکوي 14 ورځې صحیح ده. او دغه بل پلان چې کوم دی 209 دا بیا دې نه هم بهترین پلان دی چې دا کې موږ تاسو انولي چې کومه دی 55.90 ډالر ډسکاونټ راکول کېږي. یعنې دا پلان که میاشتنی اخلو نو مجبور یو چې 50 ډالر نور هم ورکړو 55 اضافي. او 3 اشخاص د دغه نه استفاده کولی شي صحیح شوله. 3 موبایلونو کې 5 کروم اکسټنشنونه دغه کار کوي 5 نفرو لپاره
انلیمیټډ سرچینګ کولی شو. دلته 0 دلته بیخي انلیمیټډ. او دا چې کوم دی دا هم 14 ورځې موږ تاسو ته فری ټرایل راکوي. نو هر یو چې وغواړو ساین اپ کوو یې دغه پلان اخلو 14 ورځې وروسته مو چې خوښ نه شولو بیرته یې کینسل کولی هم شو. په موږ تاسو مخکې نه اخیستی دی. زه لاګین باندې کلیک کوم، خپل یوزر نیم او پاسورډ ورکوم، دلته راسن داخلیږم. صحیح شو ده. مثلا دغه زما کوم هغه چې ده ما یوزر نیم ایمیل مې ورکړلو، پاسورډ مې ورکړلو، لاګین باندې کلیک کوم. که چېرته درست وي مشکل ونه لري نو اکټیویټ پلان وي موږ تاسو ډایرکټلی داخلیږو. موږ تاسو چې شولو خپل اکاونټ ته داخل شولو. صحیح ده. دا زموږ تاسو یوزر نیم دی، دا زموږ تاسو اکاونټ دی، ټول ډیټیلز دلته موږ تاسو لیدلی شو. او اوس موږ تاسو ایکسټنشن هم استفاده کولی شو. صحیح ده.